अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया व हुम कन्नुजूमि फिस समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा दर इंतज़ारे हम्द मानीस्त मोहम्मद चश्म बर्राहे सनानीस्त। खुदा मदहे आफरीन मुस्तफ़ा बस मोहम्मद हामिदे हमदे खुदा बस। मुनाजाते अगर बायत बयां करद बबेते हम क़नाअत में तवां करद। मोहम्मद अस्तु में ख्वाहम खुदारा खुदाया अस्तु इश्क़े मुस्तफ़ारा। हर दम अज़मा सद दरूदो सद सलाम बर रसूलो आलो अस्हाबश तमाम। दरूद शरीफ हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह जल्ल जलालुहु पदे आयत करीमा के मोमिनान त इरशाद फरमाई कि कल तासो मुज़द पारा उतरी गई। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम फल मखुना औलासुन औबिनज़ई इलल मराफ़िक़ तर संगलो पूरे। वम्सहू बिरुऊसिकुम और दख्पल सरुन मसाओ कई व अर्जुलकुम इलल काबैन और उविन जई खपले द्वाड़ा खपे तरगिटो पूरे। ब्या दिन बाद इरशाद फरमाए वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहर और कचरे तासो तद गुसल हाजत भी नोख तरीके सर पाकी हासिल गई। वइन कौन तुम मर्दा अव के चरितासु बीमारान ये अव अला सफ़रिन या ब सफ़र की अव जा अहदुम मिनकुम मिनल गायत
یا یو کس بشری تقاضینا واپس را لے، او لامستم النساء یا تاسو جما وکړه، نو بیا په دې صورتونو کې فتیمموا صعیدا طیبا، قصد او اراده وکړي، تیمم وکړي پاک خاورې سره. فامسحوا بوجوهکم وایدیکم، پس هغه کې بیا مسح وکړي د خپل مخونو او د خپل لاسونو. الله جل جلاله دا غواړي چې تاسو نه تنگسیا لري کی او تاسو د پاره د اسانتیا فیصله او معاملې هغه روا وګرځي او تاسو باندې خپل نعمتونه تمام کی. د دې ټول مدعا او مقصد صرف دا دی لعلکم تشکرون، چې تاسو شکر گزار انسانان جوړ شئ. په دې آیت کریمه کې د طهارت درې مختلف طریقې بیانې شوي. دین چې مونږ باندې کم عبادات فرض کړي دي، بدنی عبادات، دا غي د پاره طهارت او پاکیزگی شرط ګرځولې. یعنی یو کس منځ کول غواړي، کاغه فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، یعنی نفل، یا د جنازې منځ کول غواړي، یا د اختر منځ کول غواړي، یا تلاوت کول غواړي، یا سجده د تلاوت کول غواړي، نو داغه د پاره شرط او ضروری ده چې هغه به طهارت حاصلوي. انسان ته دو قسمه ناپاکای هغه رسی او دا غینا د پاکی حاصلولو بیا یو طریقه جدا ده، او خاص حالاتو کې د دواړو د پاره بیا یو بل هم طریقه ده. د واړو بول لوی بولو تقاضې نه بعد انسان باندې چاردام فرض شي. دا شان بدن نبینا رالا الټای او یا بیهوش شي، نو په دې ټول صورتونو کې بده چاردام کوي. کچاره دې بیا موږ کول غواړي یا تلاوت کوي. او کچری دتا د جنابت حالت پیښ شو، نارینه دی او زنانه ہوتا خپل مخصوص ایام رالل، یا د نفاس مسله دا ورته، نو هغې نه بعد به هغې غسل کوي. دې کې بیا غسل په انسان باندې فرض شي. غسل نه بغیر دې نه پاکي. دا دو طریقې شوي، یو د وړې ناپاکۍ نه ځان پاکولو د پاره، بله د لوی ناپاکۍ. وړوکي ناپاکۍ ته، وړې ناپاکۍ ته حدث اصغر وي، او لوی ته حدث اکبر وي. لوی ناپاکي او وړه ناپاکي. یو چاردام سره پاک شي او بل غسل سره پاک. انسان باندې مختلف حالتونه راځي، دا د صحت په حالت کې
او چې اوبو باندې قادر وي او وي کچره بل فرض دی نه جوړه دی او د اوبو استعمال د پاره د بیماری د سیوا کېدو سبب ګرځي یا د هغې د وجې د بدن څه حصہ بالکل مفلوجه کېدی شي ختمېدی شي یا د خپل هلاکت هم کېدی شي نو داسې حالت کې بیا غسل کول یا چاردام کول دا فرض پاتې نشي بلکې د هغې په ځای الله رب العزت یو بله طریقه وښوله او هغې ته تیمم ویلی شي تیمم د ځمکې د جنس څه هم وي خاوره ده شګه ده ګټه ده دې باندې تیمم کیږي نو دا هم د الله رب العزت د طرف نه یو سهولت شه بیمار ته یا داسې مسافر ته چې اوبه نه میلاږي یا داسې د دشمن په قید کې دی چې هلته کې هغه وله اوبه نه ورکوي نو په دغه دریو صورتونو کې به د تیمم نو گویا مونږ سره دا درې طریقې شوې د طهارت او د پاکیزګۍ حاصلول دې کې بعض ارکان داسې خبرې دي چې هغه کچرې ادا نشي نو پاکیزګي نه حاصلېږي که یو هم پکې پاتې شي نو بنده نه پاکي دې ته ویلی شي فرض نو چاردام کې ځان له فرض دي د غسل ځان له فرض دي او د تیمم ځان له فرض فرض کې که یو هم پاتې شو یا د هغې یو حصه هم پاتې شوه نو د پاکیزګي او طهارت حاصله نه شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې یو کس رالی هغه مزد دپاره ودرېده د هغه دا پوندې اوچې وي ورشه دوباره چاردام وکړه ویل للآفاق تباہی او بربادی ده د هغې پوندو دپاره چې چاردام کې اوچې پاتې شو نو څنګه چې دین مختلف احکامات هغه بغیر د پوهې او بغیر د زده کولو انسان په هغې باندې عمل پیرا نشي کېدی دا شان دا درې واړه څیزونه هم داسې چې دا به هم زده کول غواړي او د دې بار بار مشق کول دي او د علما نه تپوس کول دي حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی دواړه شهزادګان چاردام یې کو یو بابا راغلی دی هغه چاردام شروع کړ اندا رونه دواړه یو بل ته واړه لکان وی ګوره دا کاکا خو چې نو غلط چاردام کوي نو بیا دې دواړو خپل کې یو خبره باندې مشوره وکړه دا نه چې وی او کاکا غلط کې کدا سی وینو نه هو بیا هر څه پرې خو یا دا وی چې تپس پوي دا کشره رور وی حضرت حسین ورورې زبا دا سه وکم د په مخ کې وځ تاسو ته وایم چې زه رورې چاردام کوم تاسو ما ته وګورئ زما چاردام کې څه غلطي خو نشته وړو کې رور چاردام شروع کړ او مشره رور یو کال ته نه مشر نو هغه ورته وی چې دا اک غلطیاں نه چې هغه بابا کولې هغه ټوله ورته سامنے او بابا هم ډېر توجه سره ګوري اوس چې ګورو چې دا شهزادګان څنګه چاردام کوي نو هغه بابا ته هم تنبیه وشوه او هغه ته پته ولګېده چې زما چاردام کې دا غلطیاں ځکه دې کې شرم نه دی پکار هر عمر والا انسان نه غلطي کېدی شي که چاردام صحیح نه غسل صحیح نه تیمم صحیح نه دی مزم پاتې شي انسان دومره تکلیف وکړي کور نه راپاسي مشقت سره راشي او چاردام کې یا غسل کې یا تیمم کې معمولی غونته کې فرق پاتې شي نو دا تکلیف هم ابس لا یا خانقاهي ته تللی دی
الته کې طواف کوي، طواف هم بغیر چاردام او بغیر د پاکۍ نه کیږي، نه د پاکي پوره نه حاصله، نه کې طواف لاړه طواف هم پات نو ځکه دا مسائل زده کول پکار. نو نن د دې دریو سیزونو دا درې د پاکیزګۍ چې کومې طریقې د دې فرایض به مونږه ووایو خپله کې مذاکره. لومبی چاردام دې آیت کې الله تعالی بیان کړ چې خلکا کله تاسو د موز اراده وکئ سلور کاره وکئ، فاغسلوا وجوهکم مخونه ووینځئ، وایدیکم الی المرافق خپل لاسونه سنګلو سمیت ووینځئ، وامسحوا برؤوسکم او د خپلو سرونو مسح وکئ، وارجلکم الی الکعبین او د خپلو خپو تر ګیټو پورې خپل خپې تر ګیټو پورې ووینځئ. دا سلور فرض شو د چاردام. ټول مخ د سر د دې ویښتونه چې دا ویښته کوم ځای نه شروع کړي دې ځای نه واخلې د دې زنې لاندې دا اډوکې چې دی دې ځای پورې او د دې یو غوږ دا دننه طرف ته چې دا غوښه ده دې ځای نه واخلې تر دې دویم غوږه پورې دا پوره دې ته چهره یا مخ ویلی شي، دا پوره په پوره وینځل دا فرض. بعض کسانو د ګیرې او د دې غوږ په میانځ کې دا ځای اوچ پاتې شي، دا ټول به وینځو. او چې چا ګیره ده ټول له پکار ده چې ښه سنت مطابق ګیره کېږي. د ګیرې دپاره دا ده که ګوره ده نو بیا صرف د پاسه نه وینځل فرض دی، او که چېرې ګوره نه ده ډېره هغې کې چې دننی دا د انسان دا مخ پکې ښکاري د دا سرمن ښکاري نو بیا دننه سرمنې ته اوبه رسول دا هم فرض. نو دا یو فرض شه پوره مخ وینځل. دویم نمبر باندې دواړه لاسونه وینځل. نو لاس د دې ګوتې نه واخلې تر دې څنګله پورې، او آیت کې الی المرافق ورسه هم راغلل چې دا مرافق دا دې اډوکې ته مرافق وایي، دا پکې هم شامل دی. نو د دې نه لږ بره پورې به مونږ وینځو. که دا اډوکې پاتې شه د دا چاردام ناقص پاتې شه، د چاردام ونه شي فرض یې پاتې. نو دا دویم فرض دواړه لاسونه څنګلو پورې وینځل. بیا دریم نمبر باندې د سر مسح کول. نو سر چې کومه مسح ده هغه څلورمه حصه فرض ده. څلورمه حصه دا پوره لاس دی چې لاس یې لوند که سر باندې داسې کېښوده ویو بس د فرض ادا شه. سنت طریقه جدا ده. سنت دا دی چې پوره سر به راګیری درې ګوتې داسې دلته نه دې ځای پورې او بیا داسې واپس راځي. دا سنت طریقه ده. خو که سلو دا پنځه ګوتې دي د انسان دا تندی دی د دې برابر چې د سر باندې لوند لاس او د مسح وشوه فرض یې ادا شو. نو دریم فرض څلورمه حصه د ویښتو د سر هغه لوند لاس پرې راښکل، دا دریم فرض شو. او څلورم فرض دواړه خپې تر ګیټو پورې، ګیټۍ پکې شامل دي نو د ګیټو نه لږ بره پورې د دې ووینځه او درې ځله وینځه. درې نه سیوا نشته. یا بعضو خلکو د شک مرض شک مه کوئ په دې کې چې درې ځله ووینځلی شوې لاس یې پرې راښکه دا نه چې اوس به د لاندې نه یې ګوري چې لونده ده که نه لونده، نه شک طرف ته به نه ځي. یعنې شک بیا انسان کې وهم پیدا کړي او بیا هر څیز کې یو کار به یې لس ځله کړي وایي ما نه یې کړی، نو د هغې نه به ځان ساتي. همدا څلور فرض شو. مخ وینځل پوره، دواړه لاسونه څنګلو پورې وینځل، د څلورم حصې سر مسح کول او د دواړو خپو تر ګیټو پورې وینځل. دا څلور فرض شو په څه کې چاردام. دویم نمبر باندې چې د حدث اکبر یعنی د لوی ناپاکۍ نه انسان پاکۍ هغه څه دی؟ غسل. غسل کې درې فرض دی. یو فرض پوره خوله دننه نه وینځل. د انسان د مرۍ چې ده دې ځای پورې اوبه را رسول. نو هغې کې یو اسانه طریقه دا هونده چې روژه یې نه نو ودیسکي اوبه یو ګوټې واغسته خوله یې ډکه کړه او ویسکلې د ده دا یو فرض ادا شي. دویم نمبر باندې اوبه دې پوزې ته ورسوي.
خو دومره دی دا بعض خلک دومره مبالغه کوي چې بیا پې کله ټوخی ولګي او کله چې نه ترشي پې ولګي داسې به نه کوي. بس دا کچا اډوکې کم دننه دی ګوته دې لونده کي او دې ته دې اوبه ورسوي دا شانتې لپې سره دې اوبه اچي ډېر بره چې دماغ ته ونه رسي دوره نه بس دې اډوکې پورې. دا دویم فرض شه. او دریم نمبر باندې ټول بدن باندې اوبه داسې بهول چې د ویښته برابر ځای هم اوچ پاتې نشي. دا درې فرض چې دا ادا کړ د غسل مکمل شي. نو د حدث اصغر یعنی وړې ناپاکۍ نه پاکېدو دپاره 4 دام دی هغې کې 4 فرض او د لوی ناپاکۍ نه پاکیزګي حاصلولو دپاره غسل دی چې هغې کې 3 فرض. دې نه بعد که انسان باندې داسې حالات دي چې د بیمارۍ حالات دي یا د سفر دی اوبه نشته یا اوبو باندې قادر نه دی یا قید کې دی نو په داسې صورتونو کې بیا د دپاره تیمم دی. که غسل پې فرض وي هم تیمم به وکړي او که د 4 دام حاجت دی ورته هم به دواړو دپاره تیمم او یو طریقه ده دواړو. تیمم کې 2 فرض دي دا یا ساتئ تیمم کې 2 فرض دي. یو نیت کول یا الله د پاکی حاصلولو دپاره د تیمم نیت کول دا چې زړه کې او دویم نمبر باندې په خاوره باندې 2 ځله لاس وهل دیتا ضربونه وي 2 ضربونه وهل دا فرض. باقی بیا طریقه چې باندې ووهه ټول مخ دی هغې مسې سره برابر کړي او دویم نمبر باندې دواړه لاسونه داسې او دویم لاس داسې نو په دې طریقې سره دا تیمم. نو دا 3 د پاکۍ حاصلولو طریقې وي چې د هغې فرایض مونږ ووایو. انشاءالله دې نه بعد به د مونځ فرایضو باره کې آینده د جمعې په نشست کې خبره کوو. الله رب العزت دې مالا تاسو له ټولو مؤمنانو له عمل کولو توفیق راکړي. وما توفیقي الا بالله.